قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د امریکا خطر منونکي پانګوالۍ آیلنډي په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره د یوې کمپنۍ مفهوم وړاندې کړ. هغې دغې کمپنۍ ته د یونیکورن نوم ورکړ. دغه کمپنۍ له 10 کلونو نه کم وخت کېږي چې تاسیس شوی د نوښتي تخنیکونو او نویو سوداګریزو شکلونو په مناسبت د چټک پرمختګ په حال کې ده. ارزښت یې له 1 میلیارډ امریکایي ډالرو څخه زیات دی او په اسهامي بازار کې نه ده ثبت شوی. بېجينګ د چین پلازمینه ده او د یونیکورن کمپنیو د لیست تر رامنځته کېدو وروسته یې له تېرو څو کلونو راهیسې د یادو کمپنیو د شمېر په ساحه کې د دغه هېواد لومړی مقام خپل کړی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې په دغه ښار کې د یونیکورن کمپنیو پرمختګ در وپېژنم. د 2015 کال لپاره د چین د جونګوانسون فورم په کلنۍ غونډه کې د یونیکورن کمپنیو د پرمختګ په پار د 2015 کال راپور خپور شو چې له مخې یې د چین په 50 ښارونو کې 409 یونیکورن کمپنۍ تاسیس شوي چې دغه شمېر په ټولې نړۍ کې د ورته کمپنیو لږ تر لږه 13 سلنه نیسي. په دې جمله کې 115 یونیکورن کمپنۍ په بېجينګ کې دي او عمومي ارزښت یې 504 میلیارډو او 900 میلیونو ډالرو ته رسیدلی چې دغه شمېر او ارزښت له تېرو څو کلونو راهیسې په چین کې لومړی مقام او په نړۍ کې دریم مقام نیولی دی. له تېرو 8 کلونو راهیسې بېجينګ د دفتر محاسبوي ځواک، پانګو، مستعدو کسانو او تولیدي ځنځیر په شمول ځینو ساحو کې د سوداګریز چاپیریال د ښه والي په هکله کابو 1500 تدبیرونه نیولي او د استعداد لرونکو کسانو او پانګونو په ورولو سره یې د یونیکورن کمپنیو د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د 2024 کال تر پایه پورې په دغه ښار کې د حکومت لخوا د صنعتي پانګونو 8 صندوقونه جوړ شوي چې د پانګونو پیمانه یې له 100 میلیارډو یوانو څخه پورته ده او د نوي شکل تولیدي ځواکونو پرمختګ یې پیاوړی کړی دی. د شمیرنې له مخې په بېجينګ کې 1.3 سلنه یونیکورن کمپنۍ د ساینس او تخنیک په اړه مخکښي او عصري ټکنالوژۍ او د پوهنې ملکیت حقونه لري چې له تېرو 5 کلونو راهیسې یې د شمېر د زیاتوالي اندول 28.3 سلنې ته پورته شوی او د کلني زیاتوالي منځنی اندول یې 7 سلنې ته رسیدلی دی. یادو کمپنیو د سوداګریزو فضایي چارو او تکمیل شوي برقي جریان په شمول ځینو برخو کې ډېر نوښتونه کړي چې په نړۍ کې مخکښ ځای نیسي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.